انس رضی الله تعالی عنه انس رضی الله تعالی عنه وایي ما لس کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خدمت وکړ، خو په دې لسو کالو کې یوه ورځ هم داسې نه ده راغلې چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شړلی یم. یوه ورځ مې قصداً وغوښتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مې وشړي. وایي رسول الله مبارک بازار ته د یو څه کار لپاره ولېږلم. بیرته چې راتلم لاره کې میله وه، قصداً ورته ودرېدم چې ښه ناوخته شي چې کور ته ورسم رسول الله مبارک مې وشړي. انس رضی الله تعالی عنه وایي چې ډېر ناوخته سو، هلته د میلې سیل ته ولاړ وم. ناڅاپه مې چا پر اوږه لاس کېښود چې ور ومې کتل رسول الله مبارک و چې ویې لیدم راته خندل یې او ویې فرمایل انسه څه خبره وه، ناوخته دې کړ، زه په تا پسې راغلم. درود په ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې.